د مشهورې پښتنې سندرغاړي نازي اقبال تازه د غلط کار ویډیو راغلی ده چې په سوشل میډیا خلکو ښه ډیره زیاته وایرل کړې ده او خلک یې یو بل ته ورلیږي او ویل کیږي چې د دې ویډیو نه وروسته د نازي اقبال خاوند نازي اقبال د کور څخه بهر کړی ده. ملګرو که تاسو هم غواړئ چې د نازي اقبال همدا ګرمه او لوڅه ویډیو وګورئ نو په ویډیو کې را سره تر پای پاتې شئ او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایب یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. قدرمن دوستانو د پښتو مشهوره او تکړه سندرغاړي نازي اقبال چې نن سبا له خپل خاوند سره په لندن کې اوسیږي او په اصل کې د خیبر پښتونخوا سوات سیمې سره تعلق لري. نازي اقبال هلته په لندن کې اروپا میشته پښتنو ته پروګرامونه هم کوي او وخت نا وخت د پاکستان په شمول نورو هیوادونو ته سفرونه هم کوي. د نازي اقبال په اړه داسې ویل کیږي چې نازي اقبال دلته په پاکستان کې ښه خوشحاله وه، د میوزیک او پروګرامونو کاروبار یې ښه مخته روان و، خو چونکې دی له یو افغاني هلک سره واده کړی و نو د هغه په وجه پاکستان هغه کس ته نشنلټي نه ورکوله او دلته به هغه ته د اوسېدو ډېر زیات مشکلات و او په افغانستان کې بیا میوزیک بنده نو ځکه دوی مجبوره شول چې دواړه انګلند ته ولاړ سي او هلته اوس دوی ته نشنلټي هم ورکړې ده. خو اوس د نازي اقبال په اړه یوه تازه غلطه ویډیو چې په سوشل میډیا ډیره زیاته شیر کیږي او خلک وایي چې دا د نازي اقبال لوڅه او بربنډه ویډیو ده. قدرمن دوستانو کله چې موږ دغه پوره ویډیو وکتله نو دا په اصل کې نازي اقبال نه بلکې د نازي اقبال په شکل یوه بله جنۍ ده چې د هوټل په یوه کمره کې له یو هلک سره همدا غلط کار کوي او دواړو ځانونه لوڅ او بربنډ کړي دي او بیا ترېنه ویډیو جوړه شوې. قدرمن دوستانو که تاسو هم غواړئ چې همدا ویډیو وګورئ او پوه شئ چې دا په رښتیا نازي اقبال ده او که نه نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته کمنټ وکړئ، موږ به دغه پوره ویډیو له تاسو سره شریکه کړو. ډیره مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتله.